څوک یې الله دې په غم اخته که څوک یې راغورځوی دی ما کوترې دې مړه کړله وه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ولې بیا پس کمو سترګو رالې پسې د کلي مالت دا خلک مه خاندوه. وایه پوزه خو دې راناسم پرې کړې ده، نور څه پاتې دي؟ پوزه خو راله تاسو پرې کړه، ستاسو په کومه پوزه پرې شوې ده؟ ته به وایې چې رور نه خور دې تښتېدلې ده. نه خور خو ستاسو تښتېدلې وه، ستاسو خو د اټک په دروازه باندې جنډې ولګېدې که نه د غیرتو جنډې ولګولې که نه؟ ما ورته وې چې وتښتې، تا چې په هغه ورځ باندې ویلې چې ما زما خور نه ده تلې. مړې هغه تا شرمول کول نو بس تا په لارو کوڅو کې تا لږ په خولې پسې بارغولو تړلو لاړې ووتې ډول دو ډنګو په لارو کوڅو کې یې وړو ته ووې چې د یاسین خور تښتېدلې ده نو بس ما را شرم تا ته وي چې بس نشته. نو ما له دې خوله بندولو، ما وی چې ته په کور درنه شې. ما له دې خوله بنده نه کړه، په 500 روپۍ کو دې ځان له خوله بنده کړه، یا په 500 روپۍ دې عزت خرڅ کړه. چپ شه الزام مه لګوه. کله 500 روپۍ هغه واحده سن نه چې دې واخیستې هغه څو کله داسې مه وایه چې دې صرف دلته سترګې زما په دې کپرۍ کې سترګې شته. ستا د کپرۍ هغه سترګو نظر خراب شوی دی، هغې له علاج وکړه. هغې له ما علاج کړې ځکه خو راته 500 روپۍ ښکاره شوې. هغه شنې پاڼې به موږ په پټو کې ولاړو ځکه د شنو پاڼو پته لګي. د دې قاضي اعظم دا با چې کم دی که نه دا کو په دې ځمکه کې مردن نه کې د دې میراتې پته لګي. نن سبا خو را دې زور دی. حضیم جګړې را سره مه کوه او لږ شربت رالو که چې سوري له رالمه ما که نه نور کله سوري له راغلې ښه مې د مېلمستیا کړې قدر عزت مې درله کړی دی. دا شته شرمونه لږ چې سبا به راباندې د کلي مالت خلک په راباندې تا تور کړي. ستا خو نه په حیا کار شته او نه په عزت او نه په بېعزتۍ. خو ما ځان سره مه شرموه. وخانده چې د عزت او د بېعزتۍ خبرې خولې ته چینګه لاړه. څوک هم اوسه په دې خندا به سر روغه کوم مړې موږ خو ملګري نه وو. مړې زما هم سمه یادې دی خو ما څه کړې زه چا سره د زړه خبرې وکړم. هسې ته چې به رالې ما به تا ته ټولې خبرې وکړې. مړې ستا خور ډېره ناکیسه وکړه که نه. زما خور وتښتېده او ستا ورور وتښتېده. نه ستا ورور سم کار وکړو نه زما خور سم کار وکړو. د هغې غلطي ده. نو موږ خپله ملګرتیا ولې خرابه کړو؟ راځه چې ګپ ولګوو ټولو یو بل ته سپک کړو. راځه مړې چې ټولو یو بل ته سپک کړو. نه اوچته وخېږه ته لنګې ته کښېنه ته مشرې بایبي ته لنګې ته کښېنه ته مشرې سره مړ ته د یاسر په سر جګړې کې نه ته خو ما سره د هغه تور کارغه په سر جګړې کې ښه دی چې ستاسو د کوره شرم لاړو او زما د رور په سر ورپرېوتو. خور که کارغه و نو ستا ورور خو داسې وی لکه جال نه چې د خارو نه بچې راپروتي یو. کور سینګو خو زه شملې درله په سر کړه خورې درله وتښتوله مړې د اټک په دروازې دله واړوله. ورشه د خور تپوس وکړه بې غیرتو خلکو. خور رانه چا وتښتوله خو تاسو وتښتوله که نه؟ ما خو نه ده تښتولې زه خو زه سړی نوم سړي وتښتوله. ورشه تپوس یې وکړه خو ته د تپوس چرتې وی ته د تپوس چرتې ته به تمانچه راوالو ډزبو کې ته ورسره په سلا وې خله چې ورسره په سلا وم او ستا دغه خور ته ما پړکې چولې وه. خور خو جامې روړې سمې دمې مې ورله وګنډلې او ما پسې روړې پیسو ته یې چل جوړ کړو. زما روغه راستي او د هغې لنګي الله پاک ته زما د بدل واغېستو. خور به مې د نغدې پیسې راوړې چې هغه لوټونه به دې کتلی ته په ځان نه پوهېدې. خیرمارانو خیرچنګو تاسو خو د شپې م کچکول ګرځوئ او دروازې م ګرځوئ او تاسو به ماله لوټونه روړئ. که خیر غواړو کارسې غواړو د خدای په نامې غواړو ستا په شان خو نه د ستا د روړو په شان خو نه یو چې په واده خادۍ کې لوټونه راټولو او لسو هغه خله چې د لسو هغه راټولې کړو د شلو زه ګډګډې تو کړمه خو نغدې پیسې د خلکو نه والم. شکر الحمدلله پښتنې م په کور کې ناست یم مشینګرې یم ستا د خور په شان چې مټیزه کمې یم. زما خور په کور په یا عزت د کور کار به یې کو ستا رور خو بېغیرت په تا مزدورۍ کوي او ګنډل خو بېغیرت او کو غیرتي خو ستا خور ته یې شمله ور په سر کړه مړو ورشې. که ستا خور رور غیرتي و نو ته به یې ګنډلو ته نه پرېښودې. ګنډلو ته شکر دې پرېښې مه پنډو کې مې په ترخ کې نه دي نیولې په چا پسې تلې نه یم په خپل کور کې ناسته یم. زما خور خمقله ده خمقله ده په میړه پسې اریانه وه خمقله ده په میړه پسې اریانه وه د کور اوړي او ټیک ورسره ته په سلاوي کالي پترې تاسو کره کالي پترې کومو های مړې تاسو کرو سونه مړې د نتکي مارې مور لوره د کالي پترې نه م خلاص کړو په ګنډلو مراله لا پیسې ووالې او په کالي پترې اوس هم رانه پوره موره خور وتښتوله.
ته جګړې له راغلې کو ته ماله په زخمونو مالګې مو دوړو په زخمونو به زه تاله مالګې دوړم زما ورور تللی دی زما ورور غیرت کړی دی ویم زه تاله په راغلم ما به ته زما ملګري ډبه ته سپکم ته خو الټه ماله پیغورونه راکې دا ملګري ستا شانیه نه نن سبا چې څونه د ملګرو نه لرې هغومره غلې نن سبا دوستانې نشته نن سبا خو د لستوڼي ماران دي مخامخ پرې تخان دي وی رشاد دی ویل څنګه چې ته له لستوڼي مارې ما خو ته زما ملګري خو ته زما د لستوڼي مار وختې د لستوڼي ماران خو تاسو وختې خور دې چا نه کوله زما د ورور په سر ور مسلط شوه ستا ورور خو سم د قلیتاک مارغه دی کو د بولیتاک مارغه دی زه ستا خور له به دونه سروړي ماښام دپاره او که نه یې مړې هره شپه به پروګرامونه وي ځان سره به یې بوځي ښکلې ساتله پېښ وې غونډ د کور کار به یې کولو وه د ښځو نه ښځه سړو نه سړی د مړه چې سړو جامې ورته واچي په میدان کې او پیسې راټولوي داسې خور دی ته مه ګوره خدای به خپل دا شی پیدا کیه هی زموږ دا جګړې پرېږده بس دی که نه صرف بس دا څوک یو کپ چای راله پخه که ملګرې مې نه راکړه توره چې شته او نه چې نشته نن درېیمه ورځ ده نوره راباندې تېرېږي ویم یا الله شکر دی ویم یا الله شکر دی دقسې ښه یې نه ولې راباندې دقسې ښه یې خو میرو آتشي تینی لکه خیر پسې روان شوې وای ما خو غوښتل دغه چې تاسو خیر پسې روان شئ وای که خدای نور هم خیر پسې روان کا چې ما نن د ګل په شان خور وتښتوله خدای هم خیر پسې روان کا زه مړې ورسره ځان ته دوا وکړه چې ورځ دې ښه شي خبر شوې یم د نیلندې د کوره په جام کې اوړه راوړي وو اوځه پاسه راته مې پاسه اوځه چله پیغورونه ورکې زما په کور راغلی ما له پیغورونه راکې اوځه راته مې اوځه سړي بچې شي اوځه تو آینده لپاره ما کره راشه لپاره ما کره راشه په غم اخته شي خور د خور لاړه هغه شرم او چې ته راغلې ته راله تېرې په زخمونو مالګې دوړې الله دې خوشحاله مه شرم به تاسو یې ښه یا چنګاریانو ساتلې د معلومه بې ذاته خلکو ویم ور لرې که بې ذاته او کالی پتریم رانه پټ کړی دي ورشه په خور پسې دې وګرځه منونه د خور تپوس دې وکړه او خبره درته کومه لږه خبره وره تپوس دنه کومه دا ته هغه خور دې پیدا شوه له سمه خواته ما زما خور نه وه ولې تا پکې ګرمې منډې والې نو ما ویل که ستا خور وه ستا خور نه ولې څوک وه دا دغه یاسین لږ خور وه ځکه ورور څه تښتېدلی وه نه څه چلو شو ښه پته یې ولګېده د مړۍ هېڅ پته یې ونه لګېده لاړه بس سر یې وخوړو څنګه یې سر وخوړه دا بندي سر یې وخوړو بس پیدا نه شو که نه پته یې هم نه لګي چې څه شولې او چېرته لاړله اوس پرته نومونه والیم نو بیا به دماغ کار پیري نه زما ډېر ټټ دماغ دی دا څه وی ګاډي واډي وایي ما ته پته وی نو موږ به راوستی وی که نه موږ پسې ځان له ګرځو وایي چېرته لاړې دا خبره ده نه تاسو هغه پسه کول هغه نوم یې رانیر شو مړه نایله نه مړه جینۍ نه یادوم تاسو هغه هلکه پهلوان چاټان دي هغه سره باس کو لګوي چې پیسې میسې خبره واخده مرزکي مامازوی ګڼکپو دې مرزکي مامازوی دی الکه هغه راشي خبره وره ته ته ما مرزکي ماما خو زما ماما دی ماما زما تا ماما دی ماما دی کور راته نه دی معلوم دا کور خو راته لږ وښایه ما ته هم نه دی معلوم ما ته خپل کور نه دی معلوم چې زه کوم ځای نه راوتم د مرچکي ماما کور راته نه دی معلوم ده دی ورته پته هغې زوی دی نو تا ته څنګه پته چې هغې زوی دی هغه ویل دا مې زوی دی نو هغه ما ولې نه پېژني نو زه تا ولې نه پېژنم او دا خبره هم ده او زه تا پېژنم او ته ما پېژنې نه دا ما ته پته نه لګي ما ته هم پته نه لګي نو چې تا ته پته لګي او ما ته پته لګي دا به چا ته پته لګي نو دغه خو ما ته هم پته نه لګي چې دا به چا ته پته لګي دا ولې پته نه لګي دا به اوس پتې ته نه لګي چې دا پته ولې پتې ته نه لګي نه یو خبره مې ذهن ته راله خو دا خبره مې ولې ذهن ته راله دقه چل دی که نه ته خو ورکوټي والې کې زنګونه نه وي پرېوتې نه بیا به د روانې ټانګې نه دمې نه بیا به د روانې ټانګې نه پرېوتې خو زما ښځه به تا ته اوس لیونی ښکارم څه روز ستا په شانې څه مرچکي ماما کور دې لیدلی دی
یاره نه مې دی لیدلی مرچکې په لار کې مې صرف لیدلی دی کور یې ما لیدلی نه دی که نه وایي ظالمه دا څو ورځ په دې ځای کې ناست یم پوخ شوم او دغه دی دا شپه ورځ په دې ځای کې اوړم راوړم ستا کور نشته څو زه د بر کلي نه راغلی یم که نه نو واپس مړه په لاړ ځم هلته ډېر زیات کوترې دي مړه والله قسم په خدای جامونه یې خلاص کړم د دې پنسونه مې رانیسي جام کور ته خو ځې کوترو د داسې نشي تللی او په دې پټي کې ګوره بد خنزیران دي دې نه مې د خدای وساتي یو خبره ته وکړم مالک لاس نیولې بوځه مرچکي ماما کاره دا کور راته لږ سره غرمه اوس به دا خلک څه وکړي په دې لیک دې په دې پولیسو کول انا وزه خو سم د ملک یم وایي څلور هم دمې خو څه پته لګي چې ته ډوپلیکیټ نه غلا ملا دې نه کړه ولې دا نه ما ته رسېدي یو جیب کې اوبه رسېدي ما به چا نه څه ویلي څه نشته پاک صفا سړی یم مړه دا تپوس دی نه کومه هغه نازکه جینۍ پېژنې بیا به اوس قهر شي د ماما لور مې ده قارېږم به نه دا خو شکر وباسه ډز مې له باندې نه خور مې لکه خور مې ورته ویلي دي مړه نه ډب مه چلوه ګورې ښه زم څه ته کرې لکه دونې مه ګورې پېښ شوې که نه خو لکه خبره داسې کوم که نه اوس په تاڼې ته رینګ وکړم په ایمان اوس نه مړه مونږ خو مړه ټکه خو چل دی که نه زما خبره به ته تاڼې ته رینګ مه کوه زما لږ کار دی که نه ته چېرته روان یې زه ځم لامبلو له ګرمي مې کېږي مرچکي ماما کور خو ته نه معلوم یاره نه دی ریږه مړه تا خو ته په لانجړم پرتي کور ته لېږم خو داسې نه سمېږي معلوم دی راته خو تاسو مې داسې ګپ لګو داسې کار وکړه راشه دې خوا چې داسې سیده لاړې که نه چې تماکو سر ته په دې خوا تاو شو دې خوا څنګه تاو شو که نه درې کوره دي او نور اخوا دي دې ښي لاس ته درې کوره دي یو تور ګیټ دی او دوه سره ګیټونه دي نو تور ګیټ پسې سور ګیټ چې مینس کې کور دی دغه کور دی نه ما په کګو وګو ډېرو بوتلم راوستم خوند نه کوي تپوس دی نه کوم په تپوسونو خو ته زما مسلمان تبعید وکړه وکړه بله مو کا مرچکي ماما کور خو یې نه لیدلی لیدلی مې دی ما ورته بوځه ولې دې بوځم ولې دې بوځم نو بو مې د ماما مې دی که ما بوځه که نه مرچکي ماما کره او دا خبره هم ده ته راځه ما پسې تم راځه ما پسې راځه راځه ما پسې راځه لکه د بدو خنزیرانو خبره هم پکې لا کړې ده خدای دې غرق نه کړم ته ما پسې راځم بوځم دی نو تپوس دی نه کوم چا نه چې خدای دې غرق کړه مرچکي ماما کور به چېرته وي مړې ځمه که نه دې خو ځوانانو کې بیا نه راځم د دې مرچکي ماما کور به زه نن زه معلوموم یو کور ته به وټکم ډز مرچکي ماما څو خو به دونکې دا خواته ګاونډي مې مرچکي ماما ده مړه ورلې مه پې بی خوباسي چې په چا راله په هغوی راغلي ورځم ګل روختي کره ورته یم چې په جام باندې اوړه راکړه ماښام له بې ځان له واغږم په تندرو لګه چې ما کره به هر یو ښځو خلکه به راتلل ما پې دا ټول کلي موړ کړو خو چې زما کره نشته څوک هم نه وایي چې یا ښه دوی خورې که څه درګني مونږ کره له 100 روپۍ شته را سره و چړا پر یاد کې نو مې ښه نه نو اوس پکې لا خور پاتې وه زما واوره ها ته دومره سوچ وکړه چې زه پردو زنانو ته خور ویم ښه ده آخره چې دې راته خور وې زما په سر باندې راغله نو اوس دې راته خور وې په قهر رموله اخته شي تا سره دا غم نشته چې دې هلک دا جینۍ وتښتوله دې به څه خوړلې څه به یې څښلې نن درېیمه ورځ ده په ما نارې تېرېږي وګړو کې ګوته مې ایږده خبره مې واوره څه چلو شو هغه جینۍ پیدا شوه که نه جینۍ دې په تندرو لګي زما د غر عمره رور غیب دی او هغه رستا داسې ښکلې چل وکړو چې هغه له دې 500 روپۍ کې ورکړې او ورته دې ویې چې چپ شه دا څه دي دا ډکې دی ها لکه دا خو د کار هم نه دی که نه د سوځېدو هم نه دا خو منې که نه هغه بوس شان دي ها صحیح ده ها کارېږي خو به نه که نه نه مطلب د څه دی ویم ده که نه ویم ده درک صبر وکړه ها ستا د غر عمره رور ها دا ونیسه دا ستا رور دی کو نور سنو د شپې به راغې تماشې نندارې به وکړې له 100 روپۍ خو به یې روړې که نه هغه به درله بل څوک راوړي نه دا سویم ورځ درته زما دروازې له راغلې چې
چې په تاسو تېر شوي دي ته په دې کور کې یوازې پرته یا ښه دی یا بد دی دغه نه یاسین هم ښه دی پایا عزت خو یې ګټي که نه ولې نه پایا په عزت یې ګټي نه په دلالو یې ګټي هغه ته خلک دلال وایي نه 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 خو دلالې کوي د خلکو نایس انسان دی زما اوس نن سبا ډېره زیاته خوږه ده ملګری دی او که نه چېرته بل ځای به یې درله کتلي ځکه خو دې ما پسې نن د کور اواز وکړو بله ورځ به راپسې د مور اواز وکړي نه ځکه ته پوه نه شولې او ته پوهېږې نه زم خیر پوهه به ځان ته نه وایم خو ګزاره کوم دوی مرچکي ماما په کور دی که نه چېرته تللی دی څه پکې زه ورځم چې ماله فیصله وکړي ماله جرګه مرکه وکړي د څه فیصله هله دا زما دا ورور چې راځي خور دې نه ده تلي ورور مې تللی دی نو ولې دغه تلې ده نو د هغوی خو بې شرمه خلک دي د هغوی په شرم په حیا باندې څه خبره دې غلطه ده نازکي هغه خو ستا جوړ د ترورې ماما بچي دي نن سبا ګوره خور یې ما لیدلې هم نه ده صحیح ده هغه ټول کارغه دې ولې نه دي لیدلې ما کوه که نه د لیندې دوه ښه اخې پرېږده ګوره یاسین نه دی خفه ستا رور رک دی د هغه خور رکه د پروا یې نشته د هغه خور به یا څه ګټلو یا نه ټوله ورځ به یې نغري ته کښېنولې به پوکي بېوال په هغه خو د اور نه بېغمه شوه هغوی خو ځکه خوشحاله دي زما رور پسې خو د دنیا پروګرامونو اډرونه راځي چا پسې یاسر مړه نه کور کې خو تاسو یو بل هم ساتلی هغه کارواله د یاسرو یاسر هغه خو ځان نشي ګرځولی داسې کېږي نو ماله به نور څوک نو هغه یاسر به داسې روان و که نه بېګامه پسې سپندیار مومند رینګونه کړي دي وي چې موږ سره لاړ شي او خټو خټو خلکو سره ځي اسپندیار مومند په یاسر پسې اسپندیار مومند او په یاسر پسې هغه پسې پیسې هغه وي دا نور هلکان چې بوزم وي اکثر رانه دنیا پیسې پټې کوي یاسر کې دا چل شته چې پټه مټه پکې نشته یاسر ډېر د ایماندارۍ کار به کو یاسر یې پټوي یاسر هغه ځان سره نه ګرځوي هغه سره ټول د نوم والا کسان که پیسې هم راټولي د نوم والا کسان یاسر به ګرځوي بس زه نوره نیم خبر زما څه د نیا مړونه نه دي چې ته ماته اوس دا پیړي شمارې دې راغشتې دي خو به جواب یې به پسې کړو خدای دې په تندر دغه پیسې ولګي او دغه یاسر دې ولګي خو الله دې اوس کور ته دونه راولي چې د شرمه بېغمه شم سبا چېرته یاسین له ما په سوره کې ونه غواړي نن سبا خو د سورې رواج ناست دی بس خو دې خو سوره کښېنه و سوره راکړه یاسین زما کار دی د یاسین نور څوک شته نشته ښه ما ته پته ده تا چې دا سر نه را کپړه تو کړې ده را تړلې دي که نه دم دې ته ناست دی زما چې په نصیب شي هغه کورور مې دی هغه هم تلو او که خاوند مې خېجي هغه هم دلګان دي نن سبا زما او ستا لارې جدا ته زما خبره واوره هلکه دې خبره کې وزن شته په سوره کې ورنه کې خو مړه یاسین نه د لسو روپو سړی دی